هلکه په شریعه اول خان ته ووایه چې لالا نیول چې حساب زرګرګره راولېږه ښه ولې لالا طبیعت د جوړ ناسازه دی چا ډاکټر مانټر له لاړ شو ډاکټران پرېږده دورانیه زوړ عمر په خپله نري رنځ دی د زړه نول دی مونږ کې ډېر کار دی د کمې پوزې علاج به کوو او لالا چې سړی زوړ شي نو داس مې ساس دې جوړ شي ارام دا مې صدا وایي دا څه شوی دورانیه نن دې ما پسې بګته ویشته زم درنه خلاص نه شوم زما دا مطلب نه و لالا په خپله مېر وخستنې خوږېږي ته خو لا ښې موږ چې ستا عمر ته رسو نو ګوره چې سال به او ته خو لا کاکې او ته زما عمر ته پس خېږې زه خو وایم چې د دې باقي عمر نه خو مرګم ښه دی دا زه مه وایه لالا دا زه مه وایه ګینې پړنګ پرېږده بې غیرته اوس په دې غټه تنه به راته جاري او دا جاري به ولې لالا ستا خبره چې سل دې عمره او یو دې ممره زما خبره دا ته باره خبره کې ما ولې بدنامه تورانیه دا متل خو زموږ د نیکونو د زمانې نه را روان دی متل چرچا کړی دی لالا خو خدای مکه که ته څه شوې نو موږ به څه کوو که زه څه شم نو ولې دا تاسې ټیکه اخیستې ده څه دورانیه که زه لاړم نو ته به م راپسې راځې زه خبرې لالا خو تار وخت لګیا چې هلکې نو دا خو زه ستا د زړه ساتلو دپاره ویم کمه کړه خو ته ځان دوکه کې مه ساته وایي فراموش کړه اسی زه دا یم چې دې کې دوکې څه خبره ده زه درته دا وایم که کمالالدین خان په رښتیا تا ته پلاټ هغه بیا واپس کړی وي کوم چې ورته تا افر کړی و نو دغه 2 لکه تاوان ته به جوړ شوي وي شابه جی ته اوس بچو یو 2 بوتلې وړه ښه جي خو ګوره لږ یخې فراموش خان راغلی فراموش خان ته خو داسې خبره کوي لکه چې د هېڅ نه خبر نه میدان خو موږ هر چا ته خشته کوو او که هغه راپسې بیا زه راغشتې وي نو ما به په لنډو ویلي چې ساري هغه ګاک شپه په شا شو بس ډرامه دې وکړه ځان له دې اوچتې نمبره جوړې کړې او ما هم دا غوښتل اوس هغه کار تا ته واله کوو د خان د کور د کنسټرکشن ټیکه ستا په نامه زما په نامه کار به زمۍ او نامه ستا دا خو لویه کارنامه ده خو زما کمیشن 50-50 تا مخکې څه د جلات خان وغیره ذکر کولو او جلات خان ما ته کار راسپارلی دی خو دغه کار روز په ورځ لانجه کېږي په دغه پته پوه نه کوم هغه لویه ډرامه ده او په هغه ډرامه کې اوس د هغوی چاچي د ویلن رول ادا کوي